د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چیرې چې د پرلپسې زلزلو له امله خلک له خپلو کورونو څخه بهر په خیمو کې ژوند تیروي. د پکتیکا والي چې تازه د حج د فریضې د ادا کولو څخه راستون شوی د ګیان ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په یوه ناسته کې وویل چې د دې سیمې د خلکو ټولو حقوقو غوښتنو ته حل لارې لټوي چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. آینده کې دې اطمینان در کوم چې امارات او نظام ټول د تاسو تر شا ولاړ ده. خپل ټول امکانات له دغه ولس سره هغه ملګري دي چې کوم ولسونه چې هغه بې برخې دي هغو ته هم رسیدګي وکړو. دلته چې کومه د تاسو مشوره باندې راتلونکي لپاره څه کول پکار دي نو همدغه لپاره راغلو چې دغه لپاره آینده کې تصمیمګیري وکړي. الله دې موږ ټول توفیق راکړي. د ګیان اوسیدونکي وایي چې دوی د افغانستان د اسلامي امارت څخه ځانګړې مننه کوي چې د زلزلې له اولې ورځې تر نن پورې د دوی بشپړ لاسنیوی کړی. ولې په دا ملګري کې داسې نفر مو ولده چې 24 ساعته د ډوډۍ نه ده خوړلې وچه ورشنډ والله چې په مینه چې د خپل غم خپل و چې مو به دی ولده زه به دی ته خفه شوم. چې د افغانستان ټول ولس او خصوصا امارت اسلامي افغانستان د موږ سره په دغه ساحنه کې او په دغه درد کې چې کومه ډېر لوی کومک چې کومه کړی دی. دا د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ د لوی ګیان د شهر کلی دی. په همدغه کلي کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله هم ډیری هغه کورونه چې په لومړۍ زلزله کې نړېدلي وو دا ځل بیا هم د زلزلې دغه کورونه ونړول. دلته چې موږ له خلکو سره خبرې وکړې دوی ویلي چې په همدغه ټول کلي کې هېڅوک په دغه کورونو کې نه اوسېږي چې ژمي ته د ګوتو په شمار میاشتې پاتې دي. نو ځکه چې په همدغه سیمه کې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین یا خیریه بنسټونه او نړیوالې ادارې دي په همدې ځای کې د کورونو په بیا ودانولو جوړولو کې بیړنی کار وکړي تر څو پورې خلک یو آرام بسیا او د تیر په څیر استوګنځای ولري. رحیم خان خوشحال د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د پکتیکا ګیان ولسوالۍ د ښار کلی.